په دغه ځای ته چې راغلي یو کاروان ګل را سره دی. کاروان صاحب تاسو ټول پېژنئ، د زړونو سردار دی او دا خوند یې لا څو ځله زیات کړم. داسې به ځو کاروان صاحب، لارې ته هم ګورئ، دوستانو ته هم سلام وایئ که نه داسې به جګېږو. ټولو ته مینه سلامونه. بس الله تعالی دې ارمانونه پوره کړي، الله دې ښکلي ولري او ژوند دې خدای دې د ښکلا سره، د مینې سره، د مهربانۍ سره، د یو بل د زغم او د منلو سره، یو بل ته د درناوي د احترام سره د ژوند او دغه د ژوند شېبې په نصیب ولري. امین. تاسو ته خدای برکت تر ډېره ژوندي او روغ لره. بس ارشاد داسې یو شوخ غوندې شعر دی، زموږ هم شوخي خوښه ده. وایي اور مې ولیدلو په اوبو کې پایېدلو، اور مې ولیدلو په اوبو کې پایېدلو، ژوند په خولو شویو اننګو کې موسېدلو. او ټکنده غرمه وه پرې لښکر باڼه ولاړ و، ټکنده غرمه وه پرې لښکر باڼه ولاړ و، سیوری مې د خدای د چا په سترګو کې لیدلو. او خلک وراښکته په څه ګټه وټه سر و، خلک وراښکته په څه ګټه وټه سر و، یو سړی لا اوس هم پاس په غره کې اوسېدلو. او بل څراغ چا لاندې غورځولی و کوهي ته، بل څراغ چا لاندې غورځولی و کوهي ته، پاس ختلی ستوری په اسمان کې پړکېدلو. او باغ مې حافظه وه سور ګلاب او دوه نرګسه، څوک مې په تلو لکه سپما راغورېدلو. او دې سړي موندله یو د خیال د انځر ګل دی، دې سړي موندله یو د خیال د انځر ګل دی، او راز یې په خلوت کې غلی ستا کاروان په غېږ کې د غزل ښاپېرۍ ونیو، ستا کاروان په غېږ کې د غزل ښاپېرۍ ونیو. شوخ ماشوم خو شو خو په ورو ورو راځوانېدلو، شوخ ماشوم خو شو خو په ورو ورو راځوانېدلو. خدای دې راته روغ لره کاروان صاحب. سپین تندی هم دغلته را سره دی. ګوره هغه زما فلم ستاسو شعر اورېده او خوند مې ترې واخیسته، خو تیاره وسله په لاس کې وه، مالې چالان یې کړه. داسې لږ څه پکې راغلی، خو نیمه برخه د شعر مو راغله. بس همغه هم بس دی.